یو هندو نه مسلمان شو. کله چې مسلمان شو راغی باچا ته او باچا ته وویل چې زه سید یم، د نبی علیه الصلاة والسلام په اولاد کې یم، د هغه مسی یم او ما سره څه کومک وکړه، غریب یم. نو دې سړي ته چا ویلو دا نه چې مسلمان شوی و چې ته به لاړ شې باچا ته او دا باچا د هغه چا ډېر زیات قدر کوي چې هغه سید وي. نو ده ته دا معلومات و. نو ده ځکه دا دروغ باچا ته ویل، دی خو سید نه و، باچا ته یې دروغ وویل چې زه سید یم او ما سره کومک وکړه. نو باچا ډېر زیات خوشحاله شو، راغی او د دې سړي قدر یې وکړو، په تندي باندې یې ښکل کړو او ورته ویل چې زه به تا ته یو بنګله درکړم. نو بنګله یې ورکړه. مالداره شو سړی. چې مالداره شو نو باچا ورته ویل چې ته مې ډېر زیات خوښ شوې او نیکعمله هم راته ښکارې. نو لور یې م ورکړه. باچا چې لور ورکړله نو موده تېرېده الله تعالی درته بچي ورکړه. زوی پیدا شو دې سړي، دا سیدتوب دعوه یې چې کړې وه. نو زوی یو ورځ په کوڅه کې دا کومه نالۍ چې وي دا مردارې اوبه چې پکې راځي په دې کې ګوتې وهي او دا چټلتوب کوي. نو وزیر په لاره باندې په دغه ورځ تېرېږي چې ګوري دا ماشوم یې وکتلو، دا سیدتوب دا یو چې کړی و د هغه زوی. نو چې ویې کتل اوهو دا سړی خو سید نه دی او هسې دروغ باچا یې غلط کړی دی چې زه سید یم. راځه چې باچا ته ټول حل ووایو. باچا ته چې راغی باچا ته ویل چې دا سړي ته چې تا لور ورکړې دا ستا دا زوی چې دی او ته پرې دومره نازېږې او دومره د مینه ورسره، دا سړی سید نه دی. وایي څنګه سید نه دی؟ وایي د سیدانو بچي چې دي د نبي سلام الله چې دا ډېر پاکان دي، ډېر پاکخواره دي. وایي د ده بچی نن ما وکتلو په نالۍ کې ګوتې وهلې او ډېره چټلتوب یې کولو. نو دا خو سید نه دی. که سید وی د بچی به ډېر ښایسته پاک او صفا او منظم. نو هغه ورته وایي چې څه وکړم؟ وایي داسې کار وکړه چې دې سړي باندې امتحان وکړه. وایي څنګه امتحان پې وکړم؟ وایي داسې امتحان پې وکړه ده ته وایي چې سبا ته دربار ته راځې که نه نو په زمري به سپور راځي. ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام اولادي ته ټول ځناور تابع دي، هر څیز ورته تابع دی، زمری هم ورته تابع دی، په هغه د پاسه راشي. وایي دا ورته وایي ښځه ډېره ښه ده. نو د خپل دا زوی مې راوغوښتل چې راشه او وایي که سبا ته دربار ته راځې که نه نو دا وزیر چې دی زما دا تا مني نه چې ته سید یې، ته به داسې کار وکړې د ده د تسلی دپاره به سبا ته په زمري باندې راشي، دا تا باندې امتحان کوي. او که راغلې خو سید یې او که رانغلې نو سید نه یې، عام سړی او خیر دې بیا نشته. ګوره ښځه سید نو چې خدای درته پېښه کړي ځان به ورته میخه کړي. دا سړی لاړ او کور ته. چې کله کور ته لاړ شو بس په ژړاګانو شروع کړه چې یا الله پته ده مونځونه او دعاګانې کوي چې زه خو سید نه یم. دروغ مې د سیدتوب دعوه کړې دې دپاره چې ما سره د باچا سره نه څه کومک وکړي او زه ډېر زیات په پریشانه یم. یا الله ته ما سره مرسته وکړي. سبا ته مې ګوره باچا وژني. اوس دا ټوله شپه په ژړا تېره کړه. په دې ژړا کې دې سړي ته خوب ورغی او ویده شو او په خوب کې ورته نبي علیه الصلاة والسلام راغی. وایي ولې ژاړې؟ وایي ژاړم ځکه یا رسول الله چې ستا د اولادې د سیدتوب دعوه مې کړې ده او سید نه یم، تا ته ښه معلومات دی او باچا راته ویلي سبا ته په زمري باندې له پاسه راځي او دا خو زما د وسه نه کېږي او که ور نغلم وژنې مې، نو څه وکړم؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته چې خفه کېږم، تا په دروغو باندې ما سره ځان وصل کړی دی، په دروغو دې زما سره محبت ښکاره کړی دی، په دروغو دې ځان په اهل بیتو کې حساب کړی دی، خو د دې هم تا ته صله میلاویږي، د دې هم تا ته اجر میلاویږي. داسې کار وکړه سبا سحر چې پاڅېږي ستا د کور مخې ته به زمری ولاړ وي، په دې باندې کښېنه او ورشه د باچا دربار ته. د خوب نه چې راجګ شو سهار چې ګوري د دروازې مخې ته یې زمری ولاړ و، د غوږونه یې ونیول لکه اکسلیټر چې سړی موټرسایکل نیسي پاسه کښېناستو چې کښېناستو د باچا دربار ته نیغ ورغی. نبي علیه السلام ورته رالیږلی چې باچا دربار ته ورغی نو باچا حیران شو، وزیر هم حیران دی چې یا الله سړی خو سید نه دی، ځکه بچی ډېر ناپاک او په چټلیاتو کې سر و، دا خو ماته سید نه ښکاري. دا څنګه کار دی وکړو؟ دا دې څنګه دا زمری دې څنګه راوستو؟ وزیر ورته وایي. هغه ورته وایي چې رښتیا خبره درته وکړم زه سید نه یم. نو باچا نور هم غوسه شو، وله که سید نه یې نو ما ته یې دروغ ولې ویل؟ ما لور هم پکې درکړله. هغه ورته وایي چې زه سید نه یم او دا زمري باندې چې راغلم دا راز دا دی. نو ټوله قصه یې ورته شپې وکړله چې ما نبي علیه الصلاة والسلام په خوب کې وکتلو. هغه مبارک راته ویل که تا په دروغ هم دعوه کړې ده زما د ملګرتیا او زما د سیدتوب نو د دې هم تا ته اجر میلاویږي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. په دنیا کې دا چې د باچا د قهر نه به خلاص شي، د باچا د غصې نه به خلاص شي، باچا به درته ضرر نشي رسولی، زمري به درته تابع او په آخرت کې به زما ملګری په جنت کې. مونږ ته به استادان ویل وایي که ته لږ عشق لږ محبت هم د نبي علیه الصلاة والسلام په زړه کې ښکاره کړې، اگر که لږ معمولي د دروغ غوندې هم وي، الله تعالی یې صله درکوي.